افغان پوځ مستقیم د اسلام آباد په نښه کولو وړتیا ترلاسه کړې. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. د پاکستان له لوري د خوست پر سرحدي سیمو د بمبارۍ تر راپورونو وروسته د افغان پوځ یوې سرچینې ویلي چې پوځ اوس د داسې تخنیکي وړتیا درلودونکی ګرځېدلی چې د اړتیا په صورت کې د اسلام آباد مهم پوځي هدفونه په نښه کړي. سرچینه وایي دا وړتیا نوې تخنیکي پرمختګونو، د واټن پوښلو سیسټمونو او د هدف ټاکلو د تجهیزاتو د پرمختګ په نتیجه کې رامنځته شوې ده. د دغه سرچینې په وینا که پاکستان خپلې حملې ونه دروي، افغان پوځ به ځواب ویلو توان وښایي. افغان چارواکو د خوست بمبارۍ د افغانستان د خاورې د تمامیت ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا ډول کړنې د منلو وړ نه دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې خلکو ته ویل شوي چې له پوځي تاسیساتو او حساسو دفترونو ځانونه لرې وساتي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د امنیتي خبرداري رسمي لامل نه دی روښانه کړی، خو ځایي رسنیو د احتمالي خطرونو د اوچتېدو ته اشاره کړې ده. ځایي سرچینې وایي چې په خوست کې د بمبارۍ له امله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې اوازې خپرې شوي، خو خپلواکو سرچینو د تلفاتو کره شمېر نه دی تایید کړی. د سیمې څارونکي اندېښنه څرګندوي چې دواړو هېوادونو ترمنځ د بیان او کړنو دا لوړې کچې ممکن د سرحدي کړکېچ د پراخېدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د کلونو راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو او متقابلو زورونو لړۍ روانه ده او اوس یې شدت زیات ښکاري. پاکستان او افغانستان دواړه د سرحدي امنیت په تړاو یو بل تورنوي، خو نړیوال منځګړي وایي چې د خبرو د بیا پیل پرته د وضعیت ارامېدو ته تمه نشي کېدای. د دوی په باور دواړه اړخونه باید د ګډ امنیتي میکانیزم لارې پرانیزي. د وضعیت د خرابېدو ویره هغه وخت زیاته شوې چې افغان پوځ د اسلام آباد د هدف ګرځولو وړتیا یادونه وکړه. چارواکي وایي چې دوی جګړه نه غواړي، خو په هر ډول دفاعي ځواب لپاره چمتو دي.